سوات کې ولنی او خیبر پښتونخوا دویم د ښځو دپاره ځانګړي پولیس سټیشن یا د ښځو د پولیسو تاڼې خپل کار شروع کړو. پولیس چارواکي وایي چې د ځانګړي تاڼه کې به ټول کارکوونکي ښځې وي. د تاڼه کې یوه ایس ایچ او، یوه ایډیشنل ایس ایچ او او 20 ښځې پولیسواله دي. د ښځو هر رنګه د پولیسو سره تړلې مسلې به اوس دې تاڼه کې حل کولی شي. رحیم آباد ننګور کې د تاڼې مشره افسره یا ایس ایچ او نیلم بیبي میډیا ته وایي د پولیس سټیشن مقصد د هغې ښځو دادرسي ده کومو ته چې په معاشره کې د هغو حقوق نه میلاویږي یا د هغو د حقوقو حق تلفي کیږي. د نورو پولیس سټیشن په شان 24 اورز کلاوي او دې ته هر هغه زنانه راتلی شي چې چاته څه مسله وي. دوی وایي چې د ځانګړي تاڼه کې به ښځې خپلې مسلې ښځو پولیسو ته په ډاګه ویلی شي او د دغه بېوسو ښځو ته دلته انصاف ورکولی شي او کومې ښځې چې کور کې ورسره نارینه ظلم زیاتې کوي او د کورونو نه پولیس تاڼو ته نه پرېږدي نو د هغوی په ټلیفون کال به ښځې پولیسې د هغوی کور ته ځي او انصاف به ورله ورکوي. د ښځو په دې ځانګړي تاڼه کې اولنی رپورټ هغه مور وکړو چې خپل زوی وهلی وه. دغه ناروغه مور ډېوه ته وایي دا زما د سر شرو د سر زوال یم دې زوی مې والي وم زه بیا یې تاڼې ته راغلی یم خپل سوال مې کړی دی. زما شکر هم دی زړوال مې هم بند دي او بلډ مې هم دی. دغه فیصله شوې ده زه بیا په ځان نه یم پوهېدی زما اوس پتیلې چې نه سره ویشتلي دي او والي اثر کړي دي. د سوات ایډیشنل ایس پي شاسن خان ډېوه ته وایي چې د دې ښځو پولیسو سره به نارینه پولیس هم وي او کوم ځای کې چې د ښځو پولیسو ته د نارینه پولیسو ضرورت وي نو دوی به ورسره ملاتړ کوي. ایډیشنل ایس پي شاسن خان وایي نه دا د دې جورسډکشن چې دی نو هغه تھرو آوټ سوات ډسټرکټ دی. دا به ټول سوات چې په سطح باندې به چې د ومن څونه اګینسټ کرایم وغیره وي هغه به دلته ډیل کېږي. دې کې چې څونه زنانه دي هغوی سره ډومسټک وایلنس کورنۍ تشدد وي هغوی سره نور داسې زیاتې شوي چې د زنانو څونه جرایم دي د هغې خلاف کېږي نو هغه به انشاءالله دلته ډیل کېږي. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د وخت کې د ښځو پولیسو یوه تاڼه په پېښور کې کار کوي او دویمې تاڼې په سوات کې کار شروع کړو. د سوات د ښځو پولیسو تاڼې ایس ایچ او نیلم بیبي ډېوې ته وویل چې ښځې هم جرمونو کې شریکې دي او ښځې منشیات هم خرڅوي او د دوی سره اختیار دی چې داسې ښځو باندې چابي ووهي او هغوی ونیسي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.